قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. چین یو لرغونی هیواد دی، تاریخ یې له 15,000 کلونو څخه هم زیات دی او د میلاد کلتورونه یې هم رنګارنګ او په زړه پورې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې د کمربند او لارې د ولنډیز په رڼا کې د تاریخي اثارو د ساتلو په پار نړیوالې همکارۍ ورځ تر بلې د ژورېدو په حال کې دي. چین د یو مسؤلانه لوی هیواد په توګه په همدې برخه کې له نورو هیوادونو سره ډېرې مرستندویه پروژې او ګډ پروګرامونه ترسره کړي دي. زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې د تاریخي اثارو د ساتلو په برخه کې د چین څو کلنو هڅو ته کتنه ولرم او تاسو ته به یې په اړه معلومات درکړم. شمیرې ښیي د 2023 کال تر اکتوبر پورې په چین کې د نړیوالو میراثونو شمیر 50 ته رسیدلی. د نه ګرځنده تاریخي اثارو شمیر یې 780,000 ته رسیږي او د ګرځنده تاریخي اثارو شمیر یې له 180 میلیونو څخه زیات دی. چین د تاریخي اثارو ساتلو کارونو ته په ډېره درنه سترګه ګوري او په همدې ساحه کې یې له نورو هیوادونو سره د همکاریو د ژورتیا لپاره ډېر کوښښونه کړي او ښې پایلې یې ترلاسه کړي دي. چین په تیرې یوې لسیزې کې د ازبکستان، قزاقستان او غربي متحده امارات په شمول 24 هیوادونو سره د لرغون پیژندنې 40 پروژې ترسره کړي. د ازبکستان او کمبودیا په شمول 6 هیوادونو کې یې د تاریخي کنډوالو د ساتنې او بیا یادۍ په اړه 11 پروژې ترسره کړي دي او د ګراز له بېلابېلو هیوادونو سره یې یو ځای د تاریخي اثارو څه باندې 500 نندارتونونه ترسره کړي دي. د یادونې وړ ځای دا دی چې د 2019 کال له اګست څخه د 2019 کال تر اکتوبر پورې د افغانستان د باختري خزانې 211 عالي تاریخي اثار د چین په 7 ولایتونو او ښارونو کې نندارې ته وړاندې شوي وو او 1,500,000 نندارچیانو ترې لیدنه کړې وه. په همدې برخه کې نړیوالې همکارۍ د چیني او بهرنیو چارواکو او کارکوونکو په ګډو کوښښونو ګام په ګام ژورېدای شي. دا به د بشر د کلتوري میراثونو د ساتلو، د مختلفو مدنیتونو ترمنځ د تګ راتګ او د بېلابېلو هیوادونو د خلکو ترمنځ د نظریو د تبادلې لپاره ښه زمینه برابره کړي. درنو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.